بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. راته د اسکیم میډیا چینل ته ښه راغلاست. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول درسره شریک کړم. له هغه نه مخکې چې تاسو سره جدول شریک کړم، نو تاسو کولی شئ چې زموږ دغه یوټیوب چینل سره لایک او فالو کړئ او سبسکرایب هم کړئ. او که زیات معلومات غواړئ، نور هم معلومات ترلاسه کړئ، کولی شئ زموږ د ټلګرام چینل ته هم مراجعه کولی شئ. دلته موږ لینک یې ورکړی ده، کولی شئ مراجعه وکړئ او هلته نور معلومات ترلاسه کړئ. او که غواړئ بیا موږ سره په تماس شئ، دلته هم زموږ د واتساپ شماره شته، د واتساپ ګروپ هم شته او د فیسبوک ادرس هم شته. کولی شئ د هغې له طریقه موږ سره په تماس شئ. دا زموږ د واتساپ شماره ده، فعاله ده، کولی شئ 24 ساعت فعاله ده، کولی شئ سره تماس کړئ او خپل مشکل موږ سره شریک کړئ. هغه کسان چې غواړي د پاسپورټ په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي یا ثبت نام وکړي، نو کولی شئ دغه شمارې سره تماس ونیسي او د بورسي ویزو په ارتباط باندې هم کولی شو موږ تاسو سره معلومات شریک کړو. ښه، نو لومړی سر کې راځم د نن تاریخ چې ده د 1402 کال نن تاریخ د 1402 کال د 8مې میاشتې 6م تاریخ ده. راځم د کابل او د ولایتونو دغه نوبدهي ته. فعلا لپاره کابل تاریخ چې ده د 4 ورځې مخکې شوی ده. تېره ورځ چې وه 18 تاریخ کو، نن مخکې شوی تاریخ یې، یعنې تېرو ورځو کې د 2022 کال د 8مې میاشتې په 18 کې و، نن چې ده د 2022 کال د 8مې میاشتې د 20 کې، یعنې 15 ورځې مخکې شوی ده. یعنې کابل نوبدهي چې د فعلا لپاره د 1401 کال د 6مې میاشتې اول تاریخ ته رسېدلې ده. او د ارزګان نوبدهي چې د 1402 کال د 8مې میاشتې 2م تاریخ کې ده. بادغیس نوبدهي چې ده د بادغیس نوبدهي چې د 1402 کال د 5مې میاشتې 3م تاریخ کې ده. بامیان نوبدهي چې د 1402 کال د 4مې میاشتې 6م تاریخ کې ده. بدخشان چې ده د 1402 کال د 6مې میاشتې 14م تاریخ کې ده. بغلان 1402 کال د 1مې میاشتې 26م تاریخ کې ده. بلخ چې ده د 1402 کال د 11مې میاشتې 10م تاریخ کې ده. پروان د 1402 کال د 1مې میاشتې 14م تاریخ کې ده. پکتیا چې ده نوبدهي د 1402 کال د 6مې میاشتې 20م تاریخ کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 9مې میاشتې 29م تاریخ کې ده. پنجشیر د 1402 کال د 9مې میاشتې 9م تاریخ کې ده. تخار د 1402 کال د 5مې میاشتې 26م تاریخ کې ده. جوزجان ولایت چې ده نوبدهي د 1401 کال د 12مې میاشتې 14م کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې اول تاریخ کې ده. د کندي ولایت د 1401 کال د 12م کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 5مې اول کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 5مې 11م کې ده. او غزني ولایت د 1401 کال د 8مې 9م کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 6مې 9م کې ده. او فاریاب ولایت د 1402 کال د 1مې 21م کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د 1مې 28م کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 12مې 9م کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې 11م کې ده. کندهار ولایت چې ده نوبدهي د 1402 کال د 6مې 19م کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 4مې 28 کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2مې 18 کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 6مې 11 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 2مې 28 کې ده. او نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې 2 کې ده. نیمروز ولایت چې ده نوبدهي د 1402 کال د 6مې میاشتې 3م تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې 13م کې ده. د یادونې وړ ده چې فعلا لپاره په هرات کې پاسپورټ نه توزیع جریان لري. فعلا لپاره 200 جلده پاسپورټ نه پکې توزیع کېږي، مخکې ورځې پکې زر جلده توزیع کېږي. علت یې دا ده چې تعداد چې کم شوی ده د زلزلې په اساس باندې کم شوی، ځکه
دوی فقط روزانه فعلا لپاره 200 جلده پاسپورټ نسخې په هرات کې توزیع کړي. هلمند ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې اول تاریخ کې ده، او میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 21 تاریخ کې ده، او بل ورپسې زابل ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې اول تاریخ کې ده. دا د کابل او ولایتونو د بیمترکوهانه جدول ده، او هغه کسان چې غواړي خپل ولایتونو ته تبدیلي وکړي دوی کولی شي زموږ د واتساپ شمارې سره تماس کړي. نو هر وخت چې دوی سیټ بازیږي موږ په فورما شکل سره څه وکړو ولایتونو ته تبدیل کړو. او فعلا لپاره د احتمال شته چې دغه ولایتونه سیټونه بیا دوباره خلاص شي، بعضې لا پرون او بل ورځ خلاص شوي وو، بعضې بند شوي وو. نو فعلا لپاره احتمال شته چې د کندوز ولایت، سرپل ولایت، تخار، بلخ، پروان، پنجشیر، فراه، فاریاب، یوزجان، بغلان، بادغیس، کندهار، هلمند دغه ولایتونه احتمال شته چې راتلونکو څو ورځو کې یا 2 هفتو کې یا 3 هفتو کې دې ولایتونه سیټونه خلاصي کولی شي ورته خپل فرم تبدیل کړي. هغه کسان چې غواړي ثبت نام وکړي دوی کولی شي کابل سیټ کې ثبت نام وکړي، بیا د ولایتونه تبدیل کړي. کسایی که میخواه راجع به تبدیلی معلومات دریافت کنه، میخواه که فرم خود به ولایت ها تبدیل کنه، میتونه که فرم خود بر ما شریک بذاره و با شماره واتساپ ما پیام کنه، ما برشان تبدیل میکنیم. هر وقت که سیت ولایتشان باز شد ما برشان فرمشان تبدیل میکنیم. و کسایی که میخواه ثبت نام جدید کنه اونها هم میتونه که به شماره واتساپ ما پیام ارسال کنه تا ما برشان ثبت نام اجرا کنیم. و خدمات ما این است که وقتی که ما ثبت نام براتون کردیم باز میتونه که فرمتون هم با ولایت ها تبدیل کنیم، هر وقت کسی ولایت ها باشه ما فرمتون تبدیل میکنیم. و کسایی که میخوان فرم خود تبدیل کنه اونها هم میتونه که فرمای خود ما امر ما شریک بگذاره، ما برشون فرمشون تبدیل میکنیم. علاوه بر پاسپورت ما خدمات دیگه هم داریم، البته خدمات ویزای بشردوستانه برزیل هم داریم، از ویزای شنگن هم داریم، از فرانسه البته ویزای ایران هم داریم، و ثبت نام هر نوع بورسی هم داریم. میتونه که راجع به امی که میخواستین معلومات دریافت کنید یا ثبت نام جدید کنید میتونه به واتساپ ما پیام ارسال کنید تا ما براتون ثبت نام اجرا کنیم. و فعلا بدهی کابل که است به می تاریخ هست پیش نرفته، روز دوشنبه احتمال است که سیستم اپدیت شه، باز میتونه که روز دوشنبه احتمال است که یک چند تا سیت هاست اونها هم شاید احتمال است باز شود و نوبدهی کابل هم پیش میره. یعنی در هفته فقط 2 بار نوبدهی کابل پیش میره. خب این بود جدول نوبدهی کابل و ولایت ها. اگر راجع به پاسپورت کدام سوال دارین، کدام پیشنهاد دارین، میتونه که زیر می ویدیو چیزی کنید، کامنت کنید تا ما درباره سوالتون ویدیو بسازیم تا مشکل شما را حل کنیم. کوم سوال لري، کوم وړاندیز لري، کولی شئ دغه ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو د هغه په ارتباط باندې موږ تاسو ویډیو جوړ کړو، ستاسو هغه پوښتنه ځواب ورته او ستاسو مشکل حل شي. مننه. کور آباد بیا هم یادوری کوم چې زموږ د حمایت په خاطر برای حمایت از ما چنل ما را لطفا لایک و شیر کنید و چنل ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر براتون تهیه و ترتیب کنیم. مننه. کور آباد. لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره حتما سابسکرایب کړئ. مننه. کور آباد.